د مارو ناول ډیرو قدرمنو اوریدونکو سلامونه، نیکی هیلې او احترامات مې ومنئ. قدرمنو اوریدونکو، د مارو ناول 5مې برخې ته مو زه سمیع الله ایوبي هرکلی کوم. دا هم تاسې او دا هم د مارو ناول 5مه برخه. امید لرم چې تر پایه پورې راسره واورئ. ویرې واخیستم، خو مې کار پرېښوده. د وره په لحق کې سوکا کېناستم. هیڅ نه پوهېدم چې دا غږ له کومې خوا اورم. داسې احساس مې کوم لکه په خوب کې چې د یو چا خپ لوېدلی غږ اورم. هڅه مې کوله غږ اوچت کړم، خو له خولې مې هیڅ نه راوتل. ښه شېبه وروسته د زړه په زور راولاړ شوم. وره ته مې لاس ور نږدې کړ، سوکا مې خلاص کړ. غلی ننوتم. په کوټه کې چوپه چوپتیا خوره وه. تر ټولو خپ شپنی چراغ لګېدلی و. په مخامخ پراته ځای کې یوازې یو بالښت او کمپله پراته وو. د لمر خاته لور ته په خلاصې کړکۍ کې ولاړه مېرمن د ښار د چراغونو په ننداره کې دومره ژوره تللې وه چې ما ته هیڅ رافکر نه شو. هیڅ مې غږ ونه کړ. غلی دیوال ته کېناستم. مېرمنې همغسې لاس زنې ته نیولی و. سترګې د ښار نندارې ته وې. فکر را سره پیدا شو. دا مېرمن دلته څومره یوازې ده، څومره پټه خوله ده. که چېرته زه دومره یوازې شمرمه، هو رښتیا دا زه څه نه کوم؟ هر څه کوم، میلې، چکرې، نشې. آخر دا هم یو انسان دی، زړه لري، غوښتنې لري. که چېرته دا مېرمن هر څه وغواړي په توان کې شته. لکه زه چې د پردیو مېرمنو ځای ته ورځم، لکه زه چې د هغوی په کوټو کې تر سهاره پروت یم. که چېرته هغه هر څه دا مېرمن وغواړي، مخه به یې څوک ونیسي؟ هېڅوک نه. خو دا چې هېڅ نه کوي، په دې کې هم یو راز شته. ځان ورته ارزښت لري، د یو چا خیال ساتي، یو څوک ورته مهم دي. ښه نو زه څوک یم؟ زه څه یم؟ هیڅ نه یم. یاغي یم، بېلارې یم، ظالم یم او ناروا یم. سر را باندې وګرځېدو. زړه مې په ټوپو شو. د شرم او درد احساس مې وکړ. ستونی مې را ډک شو. خواته مې ور وکتل. په زوره مې وویل زه راغلم. یو ناڅاپه یې مخ راواړو. په وارخطایي یې راته وکتل. حیرانه ولاړه وه. یوه ښه شېبه یې په ډار کې راکتل. وروسته یې منډه راواخیسته. مخ ته مې کېناسته. ته له کومه شوې؟ څېرې ته مې ځیره شوه. دا په تا څه شوي؟ سترګې دې ولې داسې سرې دي؟ زر یې د لاس ګوتې زما په مخ روانو اوښکو ته رانږدې کړې. غرې ونیوه. سوکا یې وویل ته ژاړې؟ ستونی مې نور پسې را ډک شو. له خولې مې غږ نه راوتو. څومره چې مې وس و مې ژړل. تر پایه په مهربانۍ او خواخوږۍ اوښکې راپاکولې. تسلي یې راکوله او دا یې راته ویل چې څه شوي؟ ولې ژاړې؟ بیا یې هم زما د بېغورۍ خبره تر خولې راونه وته. بیا یې هم زما خیال ساتلو. بیا یې هم راته ونه ویل چې څومره درنه خفه یم، څومره درد دې راکړی. نور مې صبر ونه کړ. سترګې مې مړې واچولې. غږ مې پورته کړ. ورته ومې ویل آیا ما بخلی شې؟ آیا زه د بخلو وړ یم؟ په الوتې رنګ کې وینه پیدا شوه. په شونډې مسکا خوره شوه. غېږ یې را باندې وګرځوله. دا ته څه وایې؟ ته ولې بخښنه غواړې؟ په دې کې د بخښنې څه دي؟ راټینګه مې کړه. ورته ومې ژړل. د ډېرې بخښنې وروسته مې د مینې اظهار ورته وکړ. زه قسم کوم کوم رنګ او خوند چې ما د هغې په څېره، مینه او غېږه کې ولیده، هغسې خوند په ټولو کړو نشو، تماشو، عیاشیو، بېلاریو کې هېڅ ما نه ولیدلی. عجیبه رنګ او خوند مې حس کړ. یو ډېر متفاوت او نالیدلی حالت و. په سکون شولمه. د وجود ستړیا مې ووته. سترګې مې خلاصې شوې. غېږې ته یې ور ولوېدم. یوه جنتي شپه مې تېره کړه. نور مې داسې وکړل چې د بېلارو مې لار ور پرېښوده. د سپکو مې نوم هېر کړ. انساني ژوند ته مې مخه کړه او لوی رب ته په سجده شوم. له ټولو بېله او متفاوته نړۍ مې جوړه کړه. کورنۍ ته راستون شوم. په کوم ښار کې چې مې بد فعل کړی و، په همغه ښار کې مې د اصلاح، د هغوی د ژغورلو او ثواب لپاره چارې پیل کړې چې په یو واړه ښار کې یې ته ښه بېلګه یې. مخ ته پروت سپین دسمال یې ورپورته کړ. خپلې اوښکې یې پرې پاکې کړې. راته ویې ویل زویه، دا ژوند ډېر لنډ دی، تر هغه ډېر لنډ دی چې موږ یې فکر کوو. مخکې لاړ شه. خلک ښه ژوند او پوهې ته راوبوله. حیران شوم. هیڅ شک مې نه کولو چې رئیس دې په خپل ژوند کې یوه وړه تېروتنه هم کړې وي. سوکا مې ورته وویل روغتیا مو اوس څنګه ده؟ سوړ اسویلی یې وکړ. زه د ژوند او ډېرو پیسو، ډېرو کیسو، ډېرو مزو ښه مثال یم.
خدای په داسې ناروغۍ اخته کړی یم چې دا ټول مال او دولت مې رنځ نشي دوا کولی. ای کاش زه خدای ته په جګ سر ورغلی وای. مړې اوښکې له سترګو راوبهېدې. له غرې و ډکې وویل نن مې د معایناتو ورځ ده، درځه چې ځو. پټه خوله دواړه راښکته شو، سر را باندې ګرځېدو. دومره حیران وم چې تر روغتونه پورې مې هېڅ شی تر سترګو نه شول. نه پوهېدم چې څنګه ورسېدو. رئیس په روغتون کې اکثره ډاکټرانو پېژنده، ځکه چې له مودو راهیسې درملنه په همدې روغتون کې کېده. هر ډاکټر ورسره سلام او دعا درلوده. په درناوي یې زه او رئیس ویماینه خانې ته بوتلو. زر زر یې معاینات ورته پیل کړل. ډاډ یې راکړ چې نیم ساعت وروسته به پایله در سره شریکه کړو. ډاکټران ووتل، زه او رئیس یوازې پاتې شوو. رئیس له اوږدې چوپتیا وروسته راته وویل ښه پوهېږم چې نه رغېږم. هېڅ نه پوهېږم چې د کومې هیلې او ډاډ لپاره راځم، خو ژوند ښکلی او خوږ دی. کاش. نور یې څه ونه ویل. زه په یوه داسې حالت کې وم چې خوله مې نه خلاصېده. په پټه خوله تر څنګ یې ناست وم. سل فکرونو او اندېښنو په مخه کړی وم. نیم ساعت وروسته پورې دروازه په بیړه راخلاصه شوه. ډله ډاکټران او د روغتون سرطبیب راننوتل. رنګونه یې الوتې او ورخطا ښکارېدل. د دوی له حالته مې داسې وانګېرله چې همدا اوس د رئیس د مرګ وروستۍ شېبې دي. ټول تر رئیس چار چاپېره راوګرځېدل. سرطبیب د رئیس لاس په لاس کې ونیو. ښاغلیه، دا راته ووایه هغه درمل چې موږ درکړي وو، بغیر له هغوی د له کومو نورو درملو ګټه اخیستې؟ د رئیس رنګ تک زیړ شو. په حیرانۍ یې ورته وویل ما هېڅ داسې کوم درمل نه دي کارولي. سرطبیب بیا زیاته کړه ښاغلیه، حتما مو کارولي. تاسو ما ته یا رښتیا نه وایئ او یا مو هم له یاده وتلي. پوهیږئ کوم درمل چې تاسو کارولي هغوی ستاسو په وجود کې سرطاني ناروغۍ مکمله له منځه وړي. دا د حیرانۍ ځای دی. ستاسو د ژوند په شمار څو ورځې پاتې وي. له کومو درملو چې تاسو ګټه اخیستې، دا د بشر د ژغورلو یوه ستره مرسته او وسیله ده. زر کوه نوم یې راته واخله. لوی رئیس له اوږدې چوپتیا وروسته ورته وکتل. له سترګو یې روانې اوښکې ګریوان ته ور وڅڅېدلې. پټه خوله له چوکۍ راښکته شو. د ځمکې په مخ یې ګونډې ولګولې. په سجده پرېوت. ټولو ډاکټرانو حیران حیران ورته کتل. څو شېبې وروسته یې سر راپورته کړ. مخ یې په ډاکټرانو راواړوو. هغه درمل چې زما وژونکې ناروغۍ ووژله، هغه زه هیڅ چاته نشم ورکولی. هغه درمل په سترګو نه لیدل کیږي، په درملتونونو کې نه پیدا کیږي. هغه درمل زما او ستا له توان څخه پورته دي. هغه درمل ما ته ستر رب راکړي دي. هر څوک دې داسې درمل له ستر رب څخه وغواړي. تر لاس یې ونیوم. له روغتونه راووتلو. په موټر کې کېناستو. اوښکې همداسې روانې وې. ورته ومې ویل رئیس صاحب، 1 ساعت مخکې در راته وویل چې زه خدای ته سترګې نه لرم. خپلې ډېرې ګناوې دې داسې فرض کولې لکه خدای چې تاسو نه بخي. آیا اوس هم فکر کوئ چې تاسو یې نه یاست بخلي؟ آیا اوس هم ډاډه نه یاست چې تر ټولو خدای ته نږدې انسان تاسو یاست؟ مخ یې راواړوو. ټول وجود یې لړزېدو. دومره په زوره زوره چیغې ووهلې لکه ماشوم. کور ته راورسېدو. د ښې روغتیا اوازې خپرې شوې. ختمونه خیراتونه وشول. له 5 شپو وروسته مې اجازه ترنه واخیسته. خپل ځای ته راستون شوم. یوه ورځ د غرمې 12 بجې وې. زه د ښار لویدیځ لور ته په کوم کار پسې روان وم چې د لوی رئیس پیغام مې ترلاسه کړ. زویه، بیړه وکړه، ښار ته لاړ شه. د سټار هوټل څنګ ته په تمه شه. هغه نجلۍ چې تاسو ورته اندېښمن وئ درته په تمه ده. په یاد ولره نجلۍ زما د خپل کس په لاس کې ده. ډاډمن ورشه. ستاسو نښې مې ورته ورکړي دي، هغه به یې درته وسپاري. سر را باندې وګرځېدو. د لوی رئیس کارنامو حیران کړم. ټاکلي ځای ته په بیړه ور روان شوم. د سټار هوټل تر مخ ودرېدم. سترګې مې یوې او بلې خواته واړولې. ګڼه ګوڼه ډېره وه. په دې فکر کې وم چې څنګه دوی پیدا کړم. ناڅاپه د موټر شاتنۍ دروازه خلاصه شوه. مخ مې ور واړوو. نجلۍ سوکا غلې کېناسته. له څه ویلو پرته مې حرکت وکړ. ډېره لار مخکې لاړم. په شاتنۍ شیشه کې مې ور وکتل. د مرو په رنګ او قامت جوړه خاموشه نجلۍ وه. آرام مې ورته وویل په خیر راغلی. څه یې ونه ویل. ټلیفون ته مې زنګ راغی. ومې کتل. دلاور و. اوکې مې کړ. جوړ په خیر. وروسته مې ورته وویل څه دې وکړل؟ په ډېره خوشحالۍ وویل د مارو کلی مې پیدا کړ. د پلار او کور پوښتنه مې وکړه. خلکو ویل چې هغوی دا 4 کاله کیږي چې له دې ځایه کډه شوي.
له ډېرو ګرځېدو او هڅو وروسته مې د پلار شماره پیدا کړه. زړه مې یو ډول سکون شو. د شمېرې د لېږلو غوښتنه مې ترېنه وکړه. مخ مې په نجلۍ ور واړوو. مارو پیژنې؟ رډې سترګې راته ونیوې. حیران حیران یې راته وکتل. هغه ته څه پیژنې؟ زر کوه راته ووایه مارو چیرې ده؟ د کارخونې مخ ته راورسېدو. د موټر دروازه مې خلاصه کړه. اشاره مې ورته وکړه ښکته شه. نیغه مې خپلې کوټې ته بوتله. زړه نازړه کېناسته. فکر یې کولو چې د کوم بد کار لپاره مې راوستې. ورته مسکی شوم. ګلالۍ دلته کېنه، چای او ډوډۍ راځي، هغه وخوره. زه کارخونې ته ښکته شوم. د اشپز په لاس مې خواړه ور ولېږل. مازدیګر ناوخته مې ثنا خاله ته زنګ ووهلو. د مارو د حالت مې ورڅخه وپوښتل. د سالمې روغتیا ډاډ یې راکړ. دا نو هغه ورځ وه چې ډاکټرانو راته د مارو د رخصت ویلي وو چې نور درمل په کور کې ورته ورکړئ. له سکون او خوشحالۍ ډکې شېبې مې تجربه کولې. بیرته خپلې کوټې ته لاړم. نجلۍ غلې دیوال ته ناسته وه. څنګ ته یې ورغلم. څنګه یې؟ خفه شوې خو به نه یې؟ بد یې راته وکتل. دلته د څه لپاره راوستلی یم؟ مارو څه پیژنې؟ ټلیفون مې له جیبه راوویست. ولاړ شوم. په خپل ځای کې کېناستم. د دلاور پیغام مې خلاص کړل. رالېږلې شمېرې ته مې زنګ ووهلو. زنګ ورغی. بلې څوک یې؟ ما ورته وویل زه ستاسو یو پخوانی ملګری یم. د ښار په پلاني ځای کې اوسېږم. یو وخت یې هوټل ته ډېر درتلمه. کیدای شي ستا بهیر یم. تاسو راشئ. له کلي مې یو څه نښه او پیغام درته راوړی. لږ فکر وروسته دې ته چمتو شو چې درشم. نجلۍ حیران حیران راته کتل. زه بیرته راووتم. د شپې 8 بجې شوې. په دیوال ځوړند سکرین ته مې وکتل. سترګې مې د کارخونې مخې ته په ولاړې ټکسي ولګېدې. لومړی ثنا خاله، ورپسې مارو راښکته شوه. غبرګې پورته راوختې. څو شېبې وروسته پسې ورغلم. ثنا خاله په اشپزخانه کې بوخته وه. کوټې ته مې سر ورښکاره کړ. په خپلې جامو غټ ټیکري کې پوښلې نجلۍ په لمانځه ولاړه وه. غلی ورغلم. شاته یې کېناستم. یوې خواته یې سلام وګرځوو، بلې خواته یې سترګې په ما ولګېدې. څو شېبې مخامخ په ځیر ځیر راته وکتل. له سترګو یې مړې مړې اوښکې لاړې. په ډک ستون یې وویل له 5 کلو وروسته لومړی لمونځ. په سجده شوه. په چیغو چیغو یې وژړل. د وجود هر ویښته مې نیغ نیغ ودرېدو. زړه مې په ټوپو شو. ښه ډېر مې ورسره وژړل. ښه ساعت وروسته یې سترګې راپورته کړې. مسکی شوه. په رنګ کې یې وینه پیدا شوې وه. ښکلې ښکارېده. داسې نوراني شوې وه لکه له کعبې چې راغلې وي. څوکه یې وویل ډېره مننه ستر انسانه. ثنا خاله راننوته. خوشحاله وه. جوړ په خیر مو سره وکړل. بیا مې ورته وویل خاله ورشه زما په کوټه کې یو میلمه ناست دی، هغه راوله. خاله ووته. مارو مخامخ راته کېناسته. په ډک ستون یې مسکا وکړه. دا شېبې مې په خوب او خیال کې هم نه وې. ومې خندل. داسې شېبه هم در باندې را روانه ده چې دا به دې هېره شي. حیران یې راته وکتل. تر دې به هم بله ښایسته شېبه وي؟ سر مې ورته وښوراوه. هو. په سالون کې د پښو خرپا شوه. ثنا خاله تر مخ نابلده نجلۍ تر شا د کوټې په وره کې نوک وهلې ودرېده. مارو مخ ور واړو. سترګې په سترګو شوې. ولاړه نجلۍ چیغه کړه. پړ مخ یې ځان واچوو. مارو ور منډه کړه. غېږ یې پرې تاو کړه. خوله یې پورته ونیوه. داسې سوي چیغه یې وکړه چې حتمن به تر عرشه رسېدلې وي. نجلۍ په غېږ کې راپورته کړه. دواړو غېږ په غېږه شوې. چیغې ژړاوې بې اختیاره خنداګانې سره ګډې شوې. زما په سترګو تیاره شوه. زړه مې پړک چاودېده. په منډه راووتم. نه پوهېږم څنګه وم، څه حالت مې تجربه کوو. جملې نه لرم چې پر اظهار یې وکړم. شپه تېره شوه. سهار ورغلم. په سالون کې ولاړ نجلۍ زما په لیدو په لاس کې نیولی سګرټ باندې زور وکړ. سترګې مړې واچولې. زه زر ترې تېر شوم. په کوټه ننوتم. مارو غځېدلې پښې ور ټولې کړې. زر را ولاړه شوه. په ځان نه پوهېده چې څه وکړي او څه ووایي. تر څو چې یې خوله راچوله کوله ورته ومې ویل اړتیا نشته چې ځان په زحمت کړې. راځه چې ځو. حیرانه شوه چېرته ځو؟ ما پسې له سالونه یې خپل د زړه ټوټه هم پسې را روانه کړه. لاندې پوړ کې مې د خپلې کوټې ورته نیمکخه کړ. اشاره مې د ننوتلو ورته وکړه. غبرګې ننوتې. ور مې پسې راپورې کړ. لاندې په ښکته کېدو کې مې چیغې واورېدې. نیغ په دفتر ننوتم. 2 ساعته وروسته مې زړه صبر ونه کړ. بیرته ورغلم. د کوټې ور مې خلاص کړ. سپین ږیري بوډا غبرګې نجونې له غېږې ښکته کړې. منډه یې راواخیسته. غېږه یې راکړه. دومره ښکل کړم چې ستړی شو. ښکته کېناست. پسې ور ټیټ شوم. په مخ روانې اوښکې مې ور پاکې کړې.
څوکۍ سترګې راپورته کړې. ستا په یاد دي په سړک چې په بد حال ولاړ وې او زما ټکسي ته دې لاس راکړ. ورته مسکی شوم. هو په یاد مې دي. تا ویل پرېږده یې د چا لپاره چې خفه یې نه ارزي. اوس ووایه ارزي او که نه. سلګو واخیست. ځکه خو مې ستا په لیدو خپل بد حالت ته لاړم. ځکه خو مې درته وویل چې ستا په څېره کې مې ځان ولیدو. پریوتی ذلیل انسان د دوست په جامه کې راغی. عزت مې را لوټ کړ. دوه غبرګې د زړه ټوټې مې راڅخه په ډېرې نامردۍ وتښتولې. په کلي کور کې مې نوم او نشان پایمال شو. هیچ چاته سترګې په سترګو نه شوم کېدی. خپل او پردي به د ورکو شویو لوڼو پوښتنه راڅخه کوله. څه شوې؟ چیرته تللې؟ د جواب لپاره مې هیڅ نه درلودل. په سیمه کې ډنډوره شوه. قام مې له عزیزۍ پښیمانه شو. د اوس خطاب راته کېدو. د پت په نوم داسې هیڅ شی نه و راسره پاتې چې پرې اوسېدلی وی. په نیمه شپه مې له ټولو خلکو پټه کډه ښار ته یوړه. کور، جایداد، هوټل، هر څه مې همداسې پرېښودل. 2 کاله مې په ښار کې د زړه په وینو او شواخون د ذلت او سرټیټۍ شپې تېرولې. څه مې کړي وای؟ په لمدو غوښو اور نه بلیدو. ځان وژنه بل عذاب و. په ښار کې په نابلده خلک داسې راته ښکارېدل لکه زما مخ ته چې لاړې راتوف کوي. ځمکې ځای نه راکوو. هیڅ چا د یوې شېبې لپاره درک نه کړم چې په دې بدبختۍ کې تسلي راکړې وای. مېرمن مې په ژړا ژړا په سترګو ړنده شوه. له ما سره داسې څه نه و چې تسلي مې پرې ورکړې وای. له ځانه نیولې بیا له نامي بشره مې کرکه شوې وه. خو نه داسې نه ده. زه نن د داسې و انسان د لیدلو شاهد یم چې ورکو ته ورکې لارې ور په ګوته کوي. نه آرامو ته آرام ورکوي. ژړېدلو ته مسکا او کړېدلو ته ډاډ. هغه وخت هم تیر شو چې په سلګونو انسانانو د دې په ځای چې را سره وژاړي د ورکو خلکو په لټنه را سره وکړي بلکې پیغور یې راکړ او له خپل من څخه یې وشړله. ځمکه سره تبۍ وه. ټیک یې نه راکوو. اړ شوم چې هغه ښار هم پرېږدم او بیا دلته راغلم. وخت او صبر تاسو راته راکړی. ناڅاپه مارو په خوله کې ورولوېده. پلاره هغه د چا په خوله دی چې زه هغه دوکاباز او غله ته ورکړم هغه ملګری دی بیا څه شو او ولې دې تر ګریوان نه نیوه؟ د مارو ناول ډیرو قدرمنو اوریدونکو دا وه د مارو ناول 5مه برخه. تر بلې برخې پورې مو په لوی څښتن تعالی سپارم. ښاد و آباد اوسئ.